وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. شپږم سپاره ده سورة مائده او 42 نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی او د منافقینو او د يهوديانو مزمت چې دا بیان شو. او چې کله دغه يهوديان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تراشي او مسله راوړي نو چې کوم درجه مسله نه په هغه باندې یعنی هغه پټ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه لکه مخکینی درس کې ذکر شو په دې يهودو کې دی اوچت خاندان والا ایوه زنانا باغینا بدکاری وشوا نو د تورات کې داګه د پاره سزا درجه دیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتلار شي کو چرتا د دین آسان سزای دی ور سره ومني خو کو رجم نو به ور سره منای و نو ویراله په دې کې عبد الله بن سوریا دا د دې عالم او دام پکې ابي تورات کې کولاو کو تورات دی وایي چې درجه آیات را لپاره باندې یو ته کې خو درو مخ کې دلال عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ته دا غته اوچته کړه نو چې غته اوچته کړه دا هغه لاندې درجه دا آیات مسمعون للكذب ډیر زیات وخت کې خودون کې درو ہوتا او درو څنګه ویل دا ناجایز دي د قشانتي د دې اوریدل دا هم ناجایز دي څنګه په ویلو کې دي ګناه ده د قشان د درو په اوریدل کې چې دا ګناه ده. حدیث شریف کې راځي مشکات شریف روایت دي اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. چکلا بندا یو درو کوئی نو د دې خلین یو بدوی روان شي او دا بدوی د یو میله پوری ډالر دي د سره کومه پرشتي هغه وی دا پرشتي داتې لاړ شي یو میله پوری او په دروغجن سړي باندې دا الله لعنت دې لعنت الله علی الکاذبین. کوم خلق دروغ وای په دې دروغجن باندې دا الله لعنت دې. مسمعون دا مخکنه بدل نه یعنی دوی ډیر وخت کې خودون کې دروغ وتا اکالون او دوی خورون کې للسحت حرام لرا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا حضرات وی د سحت نه مراد رشوت دی او حدیث شریف کې راځي الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. رشوت ورکون کې او رشوت اغستون کې دا دواړه د جهنم کې. نن سبا زموږ ټول معاشره دا هم جوړ ټول کار کې بس دا خراب دی
دې وجنا چې کوم حقداران دي هغه ته خپل حق دار نه ملوي غیر اهل تا تو هغه عہده ده نوکری ده هر شی د غیر اهل ته ملوي او حدیث شریف کې راځي اذا وصل الامر الى غیر اهل فانتظر الساعه چې کله ذمہواریان یو نه اهل سړی ته وسپارل شي بیا د قیامت انتظار دا کوا دلته د دې سخت نوران دا رشوت دي چې دوی خورونکي لسخت حرام لره او رشوت لره فإن جاءوك واستجرت دوی راشي تاتا فحكم بينهم پس د فیصله وکړه دې کوم منځ کې او اعرض عنهم یا اعراض وکړه دینه وإن تعرض عنهم او کچرت اعراض وکړه دینه فلا يضروك پس دې ضرر نشي رسولای تاتا شيئا د هیڅ شي وإن حكمت او کچرت فیصله کې فحكم بينهم پس فیصله کوي د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی يحب المقسطين من ساتي د انصاف کوونکو سره محبت ساتي د انصاف کوونکو سره د دې آیات مبارک د مفسرین دوه قول دي یو قول دا چې دا آیات منسوخ دي په ورستنی آیات سره او ان حکم بینهم بما انزل الله وبما انزل الله سره د دې په منځ کې فیصله کوي دلته فیصله کې په منځ کې او یدي اعراض کې ځوان خبر دا برابر جن قول دا چې دا منسوخ نه دي ځکه کافران په دوه قسمه باندې یو ذمي نو دا حاکم د پاره ضروری ده چې اهل ذمه او فیصله دا وکړي او بل هغه کافر چې ذمي نه بلکې معاهد وي لکه يهود د مدینه هغه ذمیان نو بلکې معاهدون نو کوم کافر چې ذمي نه نو دا هغه مبارک حاکم ته اختیار دی چې دا فیصله ولکې او فیصله ولدا نه کوي نو دې آیات هم د قشن کافران دا مراد دي او د دې مبارک نازل شوی دی او وکيف يحكمونك سرنج بدوی فیصله کوم جوړ کی تعالی را وعندهم التوراۃ او حال دا چې د دې سره تورات دی فيها پر تورات کې حکم الله د الله حکم دی حکم نه مراد حسن رحمه الله هو الرجم اگر رجم دی لکه مخکې آیاتونه کې تیر شو جزئی کوم مسله راوړه پدې کې د الله حکم دی نه حکم درجم پکې دی او امام قرطبی رحمه الله یعنی قتاده رحمه الله اغوی هو القواعد یعنی قصاص ته مراد دی وخت دوه واقعات ما تاسو ذکر کړل چې بنو قریظه او بنو نذیر نو د دې په خپل منځ کې چې کله داسې د غرال د بنو نذیر داسې غالب او د بنو قریظه داسې مغلوب وند نو چې کله بنو قریظه وسو قتل کړي بنو نذیر نو د دې به وقت راو مخکې درس کې دغه پوره تفصیل دا شیو ثم يتولون من بعد ذلك او بیا دې ګرځي ورسته د فیصله ستانه چې ولکه فیصله وکړي دا غیر اعراض کوي وما اولئک بالمؤمنین او دا خلق دا مؤمنان ندي چې ستاسو فیصله نه مانی دا مؤمنان ندي سمعون دوی ډیر زیات وکی خودون کې دي کذبی دروغ لنا اکالونا ډیر زیات پړون کې دي سخت حرام لرا رشوت لرا وان جاءوك پس کچرتا دی راشی داتا فحکم بینهم پس فیصله کوا د دې په منځ کې او ارزان میات اعراض وکا د دینا وان تعرضان کچرتا اعراض کې د دینا فلن يضروك پس هرگز دوی ضرر نشیر سوال تاتا شیئا دتشی وان حکمت کچرتا فیصله کې فحکم بینهم پس فیصله کوا د دې په منځ کې بالقسط فانصاف سرا ان الله بشكل تعالی يحب المقسطين من ساتي د انصاف کوونکو سرا
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَسَرَنْگِ بَادْوِي فیصل کنجون کی تالرا وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةِ او حال دارے چی دوی سرا تورات دی فیہا پدی تورات کی حکم اللہ داللہ حکم دی ثم يتولون بیادوی گرزیگی بیادوی اعراض کی من بعد ذالک استاد فیصلستانا وما اولئک بالمؤمنین او دا خلق مومنان ندی سماعون دویدین زیاد وکی خودن کی للکذب دروغتا اکالون دویدین زیاد قولن کی للسحت حرام لرو رسوت نرا فإن جاءوکا پس کشرتا دوی راشی تاتا فحکم بینهم پس تفیسر وکات دوی فمنس کی او آرز عنهم یا اعراض وکات دوینا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ كَشَرْتَاتَ إِعْرَاضُ کی ددوینا فَرَيَّوْكَ فَسْهِرِكِزْ دُوی ضرر نشی نسولتاتا شیئن دتشی وَإِن حَكَمْتَ وَكَشَرْتَاتَ فَيْسَلَكِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ پس فیصلک وعددوی فمنسکی بالقسط فإنصاف سرا إِنَّ اللَّهَ بشک اللہ تعالی يحب المقسطين منا ساتي د انصاف کوونکو سرا وكيف يحكمونك وسرنگ وادي فیصله کوونکو کی تعالی وعندهم التوراة او حال دا چې دوی سرا تورات دی فيها حكم الله پدې کې د الله حکم دی ثم تولونا یدیو ګرځيږي من بعد ذالک ورستا د دې فیصله استانا وما اولئک بالمؤمنین او دا خلق مؤمنان ندی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللہ سمیر جمعور قرآن فرق عمل کو توفیق رکھ فلا رضا قلتالو محبت رنسیب دنیا و آخرت خوشحالیان رلالت غمون و مصیبت و تکلیفون نامان و محفوظ کا فلا رحم کرم فضل لبنوک اخبر قهر لغزب دغسین من و محفوظ کا مرد وقت من کل مسلمانان کا تصدیق تظلم اقرار تجب دوچت کمانا سکل آئیگا الا اللہ محمد رسول